بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 28م درس ته په خیر راغلاست. د دې درس څخه مخکې یعنې په 20م درس کښې تاسو د کلام د اجزاوو څخه ضمیرونه راپیل کړي وه. ضمیرونو کې مو د ضمیر اړوند د هغه تعریف، پیژندنه، مثالونه او چې څه ډول دا ساختمان کاریږي پر هغه باندې غږېدلي وو. او د هغه ترڅنګ د ضمیرونو پر ډولونو هم څه ناڅه غږېدلي وو. د نن په درس کښې یعنې 28م درس کښې تاسو ته د ضمیرونو ډولونه راپیلوو چې پیله د پرسنل پروناونز یا شخصي ضمیرونو څخه راپیلېږي. راځو شخصي ضمیرونه په لنډه باندې پیژنو چې دا کوم ضمیرونه دي، څه ډول استفاده کیږي او د څه لپاره استفاده کیږي. راځو پرسنل پروناونز ته. پرسنل پروناونز شخصي ضمایر یا شخصي ضمیرونه are words which are used instead of persons, things and places. شخصي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي کوم چې د اشخاصو، شیانو او یا هم ځایونو پر ځای باندې وکارول شي. یعنی د چیرې چې د اشخاصو څخه بحث کیږي د هغه پر ځای باندې پرسنل پروناون یا شخصي ضمیر استفاده کیږي. چیرې چې د شي څخه یادونه کیږي د هغه پر ځای باندې هم شخصي ضمیر استفاده کیږي. او چیرې چې د ځای په اړه باندې بحث کیږي هلته هم د شخصي ضمیر څخه استفاده کیږي. اوس personal pronouns are divided into two parts. دغه شخصي ضمیرونه چې دي دا بیا په خپل ځان کې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي، یا پر دوو ډلو باندې یا پر دوو برخو باندې دي، لکه subjective pronouns فاعلي ضمیرونه، subjective pronouns فاعلي ضمیرونه، او دوهم ډول یې objective pronouns مفعولي ضمیرونه. اوس تاسو ته بیل بیل دغه هر ضمیر د دغو دواړو څخه بیل بیل تشریح کوو او پر هغه غږیږو چې په پرسنل پروناونز کې د سبجکټیو پروناون دنده څه ده، او بیا وروسته وایو چې په پرسنل پروناونز کې د اوبجکټیو پروناونز دنده څه ده. پر دواړو باندې سره غږیږم. First, subjective pronouns فاعلي ضمیرونه are those pronouns which are used instead of subject in the sentence. دا بیا هغه ضمیرونه دي کوم چې په جملې کې د فاعل پر ځای باندې وکارول شي. فاعلي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي کوم چې په جملې کې د فاعل پر ځای باندې وکارول شي. وړاندې له دې چې د دې مثال ته راسو یو ځل باید سبجکټ وپېژنو چې سبجکټ دی څه شي، د سبجکټ هدف څه شي دی. Definition of subject. د سبجکټ تعریف وایو. دا چې دا سبجکټیو پروناون سو نو اوس د سبجکټ دنده اصلي څه ده، سبجکټ کومه دنده ترسره کوي چې دومره مهم دی. The doer of an action is called subject. Very simple definition. This is a very simple definition for the subject. The doer of an action is called subject. د یو عمل ترسره کوونکي ته یا د یو عمل کوونکي ته فاعل ویل کیږي. د یو عمل ترسره کوونکی یا کوونکی ته سبجکټ یا فاعل ویل کیږي. For example مثال she goes to school. she دا سبجکټ د جملې دی، فاعل د جملې دی. اوس دلته she چې سپله دا په جمله کې کار کوونکی ده، د کار اجرا کوونکی ده، یعنی د کار کولو هغه اجرایه قوه، هغه اجراعات چې کیږي د فاعل په واسطه باندې کیږي. نو په دې جمله کې ترسره کوونکی یا د عمل ترسره کوونکی یا د عمل کوونکی یا پر عمل باندې برلاسی شي ده. که هی، دی، وی، یو او شي دا استفاده سي د ټولو ته سبجکټس یا فاعلي ضمیرونه ویل کیږي. د ټولو ته سبجکټ پروناونز ویل کیږي یا فاعلي ضمیرونه ورته ویل کیږي. she goes to school دا ښوونځي ته ځي. اوس دا ښوونځي ته تګ د چا په واسطه باندې ترسره سو؟ د شي د دې په واسطه باندې ترسره سو.
اوس د دې پر ځای باندې مثلا لکه فاطمه goes to school، فاطمه ښوونځي ته ځي. خو دلته د فاطمې څخه یادونه نه ده سوې، دلته موږ وایو چې she goes to school، دا ښوونځي ته ځي. موږ او تاسې د pronoun په تعریف کې مخکې وړاندې ویلي وه چې pronoun is a word which is used instead of a noun and prevent its repetition. ضمیر هغه کلمه ده چې په جمله کې د اسم پر ځای وکارول شي او د اسم د بیا تکرار څخه مخنیوي وکړي. اوس مثال داسې وایي چې فاطمه is a student، فاطمه goes to school. فاطمه یوه شاګرده ده یا زده کوونکې ده، فاطمه ښوونځي ته ځي. اوس ګورئ دا بله هم یوه جمله ده، دا دومه هم بله جمله ده. اوس په دوهمه جمله کې د فاطمې استعمال ته ضرورت نشته، ځکه په دوو پرله پسو جملو کې د اسم د تکرار څخه باید چې شي مخنیوی وکړي، په دې ځای کې pronoun یا ضمیر مخنیوی وکړي. نو صحیح بڼه بیا څه ډول وي؟ داسې وایو یا فاطمه is a student، she goes to school. دا واقعي جمله سوله، ځکه د فاطمې باندې بحث شروع دی. فاطمه سبجیکټ کې لومړی مشخص سوله، په دوهم سبجیکټ کې د جملې هغه pronoun یا ضمیر وکارول شو. Objective pronouns فاعلي ضمیرونه are those pronouns دا هغه ضمیرونه دي which are used instead of object in the sentence. دا بیا هغه ضمیرونه دي چې په جملې کې د مفعول پر ځای باندې وکارول شي. اوس د مفعول څخه هدف څه دی؟ یو ځلې دغه مفهوم په اړه باندې باید وپوهیږو، مفعول په اړه باید وپوهیږو چې د دې مفهوم او هدف څه دی په کل کې. راځو definition of object. یو ځل باید object یا مفعول تعریف کو، وپیژنو چې د object څخه کوم هدف دی، هدف یې څه دی. Object is the receiver of an action. Object is the receiver of an action. مفعول چې دی د یو عمل ترلاسه کوونکی دی، د یو عمل اخیستونکی دی. اوس په جملې کې he مثال سبجیکټ دی، goes to دا verb او prepositions plus preposition دی. school دا object دی. دا object د ټول جملې نتیجه د ځان سره اخلي. اوس زه وایم زه ځم، نو زما ځای نه دی معلوم زه چیرې ځم. که زه وایم زه ځم کور ته، دا کور زما هدف او زما مقصد دی. زما object او موخه کوم ځای دی؟ کور دی. یعنی زه کور ته ځم. اوس راځو لاندې مثال ته. احمد teaches them. احمد teaches them. احمد دوی ته تدریس ورکوي. احمد teaches them. احمد دوی ته تدریس ورکوي. په دې جمله کې them چې سو دا objective pronoun سو یا مفعولی ضمیر سو چې د مفعول پر ځای باندې وکارول سو. راځو د کلام د اجزاوو څخه دوهم ډول ضمیر ته چې هغه ته possessive pronouns یا ملکي ضمیر ورته وایي یا ملکي ضمیرونه ورته وایي. دا بیا کوم ضمیرونه دي؟ د دې په اړه په تعریف کې لږ څه وپوهیږو. are used instead of nouns and show possession or ownership. ملکي ضمیرونه بیا هغه ضمیرونه دي کوم چې په جمله کې د اسمونو یا نومونو پر ځای وکارول شي او د ملکیت او مالکیت څخه څرګندونه وکړي یا د هغوی ښوونه وکړي موږ ته. Possessive pronouns are دغه ملکي ضمیرونه د شمیر له مخې همدومره دي. mine زما، yours ستاسو، his د ده، hers د دې، its د دغه، ours زموږ، theirs د دوی. These are all possessive pronouns that we are using in sentences to show ownership or possession. For example, this car is mine. This car is mine. دغه موټر زما دی. This car is mine. یا this is my car. هلته چې کار راتلی په ډول باندې نه وایو، داسې وایو چې this car is mine. دا زما موټر دی. یعنی دا موټر زما ملکیت دی. mine دلته
possessive pronoun یا د ملکي ضمیر په توګه باندې وکارول شو. دوه مثال کې is the pen yours آیا کلام ستاسو دی؟ داسې مو ویلی شئ چې is this your pen هغه بیا possessive adjective استعمالیږي او کارول کیږي. خو دلته که چیرې تا چا درته وویل چې possessive pronouns کوم دي تاسو به ورته وایاست چې mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. دا ټوله دا ملکي ضمیرونه دي او په جملو کې استعمال په دې بڼه باندې ترسره کیږي. هیله ده چې د نن په درس کښې مو د کلام د اجزاوو څخه چې موږ او تاسې ضمیرونه راپیل کړي وو او د ضمیرونو ډولونو ته رارسېدلي وو په هغه ډولونو کې مو بیا personal pronouns او possessive pronouns وویله. هیله ده چې لږ څه مو ورڅخه زده کړي وي او نوټ مو اخیستی وي. که چیرې زموږ درسونه تاسې ټول تعقیب کړي وي او په درسونو کې د لا نوښتونو راویستلو لپاره خپل نظریات راسره شریک کړئ او موږ به همدغسې روان اوسېږو. تاسو ته به خدمتونه وړاندې کوو. ډېره مننه. ژوندي واوسئ.